د 110 جوړو ډلهییز واده د مراسمو د لمانځلو ویاړ لرو. لکه څرنګه چې په تېره کې سیلاب خیره بنسټ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د لوړ ملا ماتوونکي ولوار د بېځایه رواجونو د ضد و ضدبازۍ د اسراف او د ځوانانو په ولوار پسې او یا هم د واده په ډېرو مصارفو په خاطر باندې د ځوانانو تلل و بهر ملکونو ته د نیو د مخنیوي په خاطر باندې مبارزه شروع کړې وه. دا د په خوست ولایت کې د 110 جوړو الحمدلله سیلاب خیره مؤسسه د 110 جوړو د ودونو ډلهییز واده د ودونو لمانځلو ویاړ لري. نوم یې ولی رحمان وفا دی. د ډاب کلی اوسېدونکی یم. د تقریبا چې لاس 7 کاله کېږي چې ما کوژده کړې وه. د سیلاب صاحب نه په مننه چې موږ ته دا کوژدې ستونزه حل کړه. په راتلونکي کې د الله بریا وبیله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې احترامات مېلمانه یې خله ده چې راته روغ او جوړ وای. ودرېږه په ځای. نوم مې احمد الله دی. د 2 سرکا اوسېدونکی یم. او زه په خپله ډېر وخت کېږي چې د واده د مصرف د ولور مصارف مې اقتصاد مې ښه نه و. او د سیلاب څخه ځانګړې مننه کوو چې موږ ته ډېر ښه مراسم ترتیب کړل او موږ یې د